لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورة شعراء مکی سورت ده او 220 آیاتونه لري او 11 رکوګانې لري. مخکې سورت سره ربط ښکارا ده. مخکې سورت په آخر کې الله تعالی بیان وکړ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. پدې سورت په سر کې الله دا بیان کی لعلک باخع نفسک الا يكونوا مؤمنين. خیر د هغه کم کسان ایمان نه راوړي نو هغه سه کم دی هغه ته د هغه د وجه تکلیف دومره مکو سزا ته هغه نقصان ورسه. مخکې صورت کې الله بیان د عباد الرحمن وکړ. الله د بندگانو بیان الله وکړ او دی سورہ شعراء کې الله بیان د مکذبین وکړي. مکذبین چې ورته وایي یا مخکې صورت کې الله بیان د منکرین وکړ او دی صورت کې الله بیان د مقربین وکړي. یا مخکې الله بیان د مقربین وکړ دی کې الله بیان د مظهر د رحمت الله بیانوي. دواړو سورتونو سر کې قران کریم تذکرہ ده. او د خلاصه د دې سورت دا ده چې ته غم مکوه په مخالفینو د قران باندې. الله وای زور سره پوهېږم شعراء ورته ځکه وایي چې دې آیات 220 آیات کې الله لیکلي دي والشعراء يتبعهم الغاوون. شاعران سے کوم دی بیهوده خبرې کوي کما کلی. ځکه امام شافعی لیکلی دی لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيد. او دا سورہ شعراء حالت پرشی کې شپږ دیرسم ده. حالت عرشی کې وصل وختم سورت ده او نازل شوی د پس د سورہ واقعینا. بسم الله الرحمن الرحیم طاسیم میم. حروف مقطعات دی. طا مانا طامسات الجهل، سین مانا سریعت الاثار، او میم مانا مزیلت الهموم. قرآن کریم کی دری کمالات بمنی یو دا طامسات الجهل دی جاہل جہالت ختمی قرآن. او سین مانا سریعت الاثار دی انسان آثارو کی جلتی انقلاب راولی قرآن. او دریم نمبر میم مانا مزیلت الهموم غمون ختمی. تلک آیات الكتاب المبین ورطو آیاتنا د قرآن دی المبین بان یبینو. مبین چې د کم سر کې راسی د صورت اشاره دیتا کئی سے دلائل نقلی دی صورت کې ډیر دی. او چې حکیم راسی بیا مانا دادا دلائل عقلی ډیر دی. بانا یبینو مبین داسی کتاب دا سی آغا وضاحت راولی پا ما بین دا حق و باطل کی، سنت او بدعات کے، شرک او توحید کے. لعلک باخعن
تسلی رسول الله ته یقینا ته هلاکون کې د ځان خپل الله یکون مؤمنین سدی ایمان نراوړي ان شاک من تغوغسی ایمان د دې جبران چې په زور مؤمنان کو نو الله دا غوړي راسانه کار ده نو نزل علیهم من السماء من برکات کو په دې باندې د اسمان نه آیتن عذاب آیتن عذاب خو لیکن ایمان دا د زور شیطان الله وای دا د اختیار خبره ده فظلت تسير وبغرزي اعناكم داغي سټونا لها خادعين غي د پاره تابع وما ياتيهم ونرازديت من ذكر يو ذکر من الرحمن د الله جل جلاله د ذاتنا محدثين تازه دم معنا دا ذکر د قران کریم هر یو آیات هغه کې ناشنا او تازه مسائل دي الا كانوا عنه موردين منګر هغه نه اعراض کوي فقد كذبوا پتاکی سره تکذیب کړو دوی فسياتيم راضي بدیتا انباء واقعات ما كانوا بيستهزئون هغه سیاغي ته استهزاء کوي علم يروا الله تعالی اینا ګور دی الى الارض زمکه کم انبتنا سمر مشن کړي دي فيها پدې زمکه کې من کل زوجین کریم هر قسم زوج کریم خستا او هغه دلالت پدې کوي چې الله یو ده هر گیا ہے کہ الزمین رویت وحده لا شریک له گوید وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ان في ذلك لآية پدې کې دلائل دی وما كان اکثر المؤمنين او ندي زیاد د مؤمنان عنادا وان ربك لهو العزيز الرحيم او رب ستا عزیز او رحیم دا واذ نادى ربك وقت سے حکم کرفستا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا موسی علیہ السلام په دی واقعیا کې الله درې خبره بیانوي یو داسې التعاون علی البر والتقوى یو بل سره نیکی کار کې ملاتړ کوي وګوره هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام سره ملاتړ کوي نیکی کار کې یو دا او دوم التلطف فی الدعوه په دعوت کې نرمي کول اور موسی علیہ السلام فرعون خر دماغ سړی سره څومره خستا نرم انداز کې دعوت چلی او درم فرعون سے کله د موسی علیہ السلام سپکاوی تملاو تړلا نسوار خائبا ذلیلا الله رسواو کو او الله تعالی تباک د داعی او تبلیغی خلاف سی چاوم لا تړلې دا الله تباہ او برباد کړای دا اشرف علی تانوی صاحب لیکلی دی واقعي د موسی علیہ السلام کې د درو خبرو ته اشاره ده واذ نادى اذ امر اذ حكم چکل حکم کرفستا موسی علیہ السلام تا انی اتل قوم الظالمین سترازک لا قوم ظالمانو تا قوم ظالم تورسا قوم ظالم څوک ده قوم فرعون سیغه قوم د فرعون ده او دا ورته الا یتقون ولدی تقوا نکي قال او موسی علیہ السلام ربي او رب زما انی اخاف زویرګما ایو کذبو سیغه بزما تکذیبو کی ځان باندې نه ویریګما پدی ویریګما سیغه بزما تکذیبو کی ستر پیغمبر نه ويضيق صدري او زما سینه تنګيږي زکه د غیرتمن سړی سی غلطه خبر واوري خامخا سینه تنګيږي یا غصه را تړي راځي روز معنی کې لیکلي دي
چې موسی علیہ السلام باندې بکله غصه راغله نو هغه با خپل خولې لري کړل د تکلیف د واجنه دومره زیات تکلیف به واغه تا ويضيق صدري او زماسنه تنګيږي ولا ينطلق لساني او زبب بیا کار نه کوي فارسل الى هارون ما سره ولګه هارون علیہ السلام هارون علیہ السلام ما سره ولګه چې هغه دعوت کې ما سره شریک سی تاریخ انسانیت کې اعلی دعا دی ورور د پاره د موسی علیہ السلام دعا ده ټول د انسانیت تاریخ سے انسان وګوري او حدیث کې راځي ما نفع احد احدا کما نفع موسی هارون علیہ السلام اچھا دومره پیدا بل کس ته نه ور کړي لکه څنګه پیدا سي هارون علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ور کړي و ولهم علی ذنب نو د دې په ما باندې یو جرم ده او هغه جرم قانوني ده شرعي نه ده ولهم علی ذنب او د دې په ما باندې یو جرم ده یا اسم ده اصل کې ذنب لکېږي د قانون خلاف ده او اسم لکېږي د شریعت خلاف ده نو موسی علیہ السلام چې کوم کپتی مړ کړی و هغه ګناه نه وه ځکه د هغه قتل مباح اشرف علي تانوي لیکلي دي چې یو سړی سوله کوي او آلات د قتل نه وي او اس یو سړی ته د ټپ ورک او ساتر نه ووتله هغه قتل ختم نه ده اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي نو مرګریا دا قانوني ګناه دا قانوني خبره وا دا ګناه نه وا ځکه اسمونه ونه ویلې ذنبونه ویلې ځکه پیغمبر چیرته ګناه نه کوي ځکه دا رول ماډلی پیغمبر رول ماډلی هغه ګناه منزه ده قال الله ورتوي کلا ندداسي لن يقتلوك تا وجنسي فذهب على سيدوال زما پایا تم باندې ان معكم من تاسو سره مستمعون تاسو خبر اورو سیدای کم اکشن تاسو خلاف چلی تاسو لار سی ورته فاتیا فرعون راغله دواړه فرعون ته او بیا ورته وای ان رسول رب العالمین من رسول در رب العالمین او ته مهرباني وکا ان ارسل ست غلامین او باسا بنی اسرائیل قال ورتوای فرعون بدتمیز سړی سی مفسرین کرام نه کې هغه بسړی ته نیکی یادې سینېکې در سره کړی نو بدتمیز سړی باندې کې درته یادې او ما در سره نیکی کړو نو فرعون ورته نیکی یادې الم نربک فینا ولیدا آیات پمن کې د تربیت نو شوی وړو کې ماشوم دا خبره دریو وجونه ورته وکړه یو دا چې ته وړو کې د تلويسي د دین د مخ کې ولنه بیاناو او دویم دا کته صحیح سړی وای نو هغه قتل بل نه کاو دوا او دریم دا کته په حق نو شرمېږي ولنه مونږ پتا څومره احسانات کړی دي علم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین او تا وخت تیر کړه په مونږ پسې کې د عمر نه سنین سوار لسکاله فرعون په کور کې موسی علیہ السلام تربیت سوار لسکاله سوی او چا ویلی یو اسکاله سوی والله اعلم وفعلت فعلتك التي او تا کاروک اغا کار فعلت چتا کړو وګوره دا ورته نو ویل لکه قتل تخا دا قتل ته ورته نو ویلې یو خدای دا چې په موسی علیہ السلام روح باچاو خبره کنایي کې وکړه
او دوم وجه دا وا چې فرعون خپل ډارې د کدا قتل ته صيغه مې ورته ویل ما به ملکی وقد فعلت فعلتك التي او تا کارو کاغه کار چتاو ک وانت من الكافرين او ته د کافرانو نه وګوره بیوقوف خلق او بتمیز خلق خو خلق باندې ټاپی بیا باندې لګئی په موسی علیہ السلام باندې د کفر ټاپا ولا کولا خو فتوا تعریف یادول پکار دي فتوا ستوای هو الحكم الشرعي اذا صدرت من الشرائع هغه حکم شرعي توای چې شرایعونه د هغه خروج وسی دروغزن او بی ایمان او بی دین سړی ګډه نه وګوره فرعون ورته د کوبر ټاپا ولا غولای په وقوف خلکو خبرو ته هیڅ اعتبار ستنه وانت من الكافرين قال اغور تو موسی علیہ السلام فعلتها ماذا کاروک اذن فاغتیم کې وانا من الضالين او زد محبت کون کې اونو مد قوم سرا یو یا من الضالين دی خپل زور باندې نو ما خبر ما ته سپته و دي ما سوک کې دومره زور ده چې قبطي وامه او سم دستا دی هغه څه کم ده دی والو سره غنه ساوزی خپل زور باندې نو ما خبر ففررت منکم زو تختیدم تاسو نه لما خفتکم چکل او ویریدم فوهب لي ربي حکما الله ما ته قوت فیصله راک وجعلني من المرسلين او وی ګرځولم زده پیغمبرانو نه تاسو ته وتلك نعمت الله ودا یو نعمت یو یا وتلك دته علماء وای جواب اینڈ پفتر جواب اینڈ بفتر الکه دی خختی جواب پتیګه سره موسی علیہ السلام ورته وای خاطه سی وای ته دلته لوی سوی او تا خورلې دي نو تا خو ګټلې نه دي کنه اغه د ما قوم ګټلې او تا په زور ته اخیستې دي تام خورلې مام خورلې نو په ما سه احسان کې وتلک نعمتنا او دا یو نعمتو تمنو استه په ما باندې احسانونه اړه اپ ما باندې او ان عبدت بني اسرائيل او د دې پښت کې تا زما قوم غلامان جوړ کړی دي قال فرعون ویله وما رب العالمین سشهد رب العالمین رب العالمین وسدا وګوره فرعون موضوع بدل کړ ډېر آرامي سړی او خيار رب العالمین څوک ده صدا موسی علیہ السلام ورته وایي قال رب السماوات والارض رب د اسمان او د زمکو د وما بینهما ما بین داغه کې ان کنتم موقنین کتا سو په یقین کون کی استی د رب جواب پر رب سره شافی نو نو مرصدا هغه بیانم شروع کړ ان کنتم موقنین اگر چیرته تاسو یقین کون کی نه استی قال بیا ویل لمن حوله چاپیر داغینا فرعون الا تستمعون یا تاسو ناوري تاسو غوږ نکدی دا کلمه د تعجب د مرګری ښا ایمنګه مناطقا او علم معقول والا دلته ډیره ناشنا خبره لیکلې ده هغه دا و فرعون منطقي او علم منطق کې ډیر ماهر و ارامي وای چې کله موسی عليه السلام ته دا جواب ورک نو د شاوخوا وکتل او قوم ته وای قوم ته سوای قوم ته وای وګورئ کنه ما تر نه ست پښتنو کړو د څه جواب راک الکه په ما سره سوال کیږي د ماهیت د سیزنا ما سره سوال کیږي ماهیت نه مل انسان څه شی ده جواب څنګه کو مرګریا
حیوان ناطق ذاتیات سره به جواب ورکړي عرضیات سره خلق جواب نه ورکړي ته به دا نه ورته وایي چې مستقیم القامه بادی البشرا او ضحاکم بالتبع دا به نه ورته وایي نو ته به ذاتیات ورته وایي نو فرعون وایي وګوره ما سوال وکړ په ماهیت سره ما سره سوال کې د ماهیت د سیزنا او دراته جواب په عرضیات سره راک اثر رامي سره مارتوق بابا جی الله دې قبر منور کړي علم منطق کې لوی چې کیسر بابا او یقینا منطق د قران کریم هغه اسرار کار کوي انسان ته دیو جن امام غزالی لیکلی دي من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم کم ملاس منطق نه ویل بیا هغه علوم ته هیڅ اعتبار شته نه محکمتیا بنه لري یا موږ وای فردا فرعون په دې تحقیقات نه پوهیده په دې خبرو نه پوهیده هغه بل مقصدو الا تستمعون مقصد دا هغه چې وګوره معنا بل خدای دې مانی دې مقصدو اپ منطق چیرته پیدا دا بل جواب ده قال ورته ویل موسی علیہ السلام ربکم رب تاسو دا دوم جواب ده ورب آبائکم الاولین او رب تپلارانو تاسو په خوانو یو ده نو فرعون تفسیرا کوي په دې جواب باندې قال ویل فرعون ان رسولکم الذی استاس رسول هغه چې تاسو سره لګلې سوی ده لمجنون داخله ونه ده لمجنون لونه ده په جواب نه پويږي لمجنون لونه ذکر په جواب نه پويږي موسی علیہ السلام دریم جواب ورکړي سالکا دین نه په میشن جوړه ښا قال رب المشرق ورتوای رب د مشرق د والمغرب او د مغرب دا وما بینهما ما بین داږي کې ان کنتم تعقلون کتا سپويږي قال نو فرعون پویس چې سړی نه چپ کیږي نو فرعون سم دسته اوس دمکی ورکړه قال فرعون ورتوای لئن اتخذت الها کتا تصورک د بل خدای ما سوا زمانہ زبو ګرځو متا د بندیانو نه سمانا بندي بده کم او روایت کې راځي چې د بندي خانه د قتل نم سخت وا او داسې ورته نو ویلې لاس جنن کې ورته نو ویلې اتاب ځان ته جیل اندر جیل قال ورته ویل موسی علیہ السلام اولو جئتک اگر کمارات لکړی تا بشیء مبین په کلیر پیغام سره سوچا پیغام سره قال ورته ویل فرعون فاتی بها بی راتلو کپاغه سره ان كنت من الصادقین کتر اختیاوای فالقى عصاه اغه امسا واچولا فاذا هي صعبان مبین ناګهانا غنا اجدها جوړ سو مبین خکارا ابن عباس ابن کلی ابن عباس رحمت رضی الله تعالی عنہ سدا امسا خطا کړه نو اغي په سر کې ودا سره خاچي ګوتې غوټه ودا سي ورا داسي الله تعالی لاغه نو یو ناشنا سر ورته جوړ کو سړي باندې روح براغی امام نصفی او بیزاوی دواړو لیکلي دي چې دا پاکه پادا پای مفاجاتیه ده سمانا پای مفاجاتیه چې څنګه خطا کړه سم دستا هغه نه خامار جوړ سو هغه نه خامار جوړ سو ابن عباس حدیث نقل کړی د امام سواوی تفسیر کې هغه لیکلی چې دومره غټه وسې د لاندې زامي او بر زامي په مابین کې او یا غزه فاصله وا ډېر غټ شی ده
ونزع يده راوي باسلاس الک مخکې کومه معجزه وا هغه ته ویل کېږي ترهیبی معجزه او دا کومه معجزه ده دې ته ویل کېږي ترغیبی معجزه مخکې ډارون کې معجزه وا او دا انسان ته مینا راوستون کې معجزه و چې ایمان راوړه فاذا هي بيضاء للناظرين ناګهانا هغه سپین پړکو د پاره د کتونکو قال للملئ وی د ډلې د پاره چا پیر ان هذا لساحر علیم دا خو ساحر علیم دا د پوجا دوګر دا یرید اراده لري ای یخرجکم چوباسی تاسو من ارضکم دزمک تاسو نه اضافت عهدی د مصر نه بسعری پخپل سیر سرا فما ذات امرون تاسو سم مشوره را کوي ماتا قالو اغه ورته ارجه اخر امره د امر رستو کا مرجو ته مرجا زکوي هغه اعمال ته اعتبار ورکې نه د سره واخاه ورور ددتا او وباسولېږي په مدائن کې حاشرین جمع کون کې جادوګرو لرا راتلب کیتا ته په هر جادوګر عالم سره پو سره فجمع سارت نجم سجادوګر هغه میقات د غورز معلومه ده پارا وقیل او بیا ویل سول الناس خلق ده پارا هل انتم مجتمعون اجتمعوا جمسي لعلنا نتبع السارتا کې دای سیمنګ جلوس باسو د خوشالۍ سایرانو پسیسو او جلوس کې څومره کسان زیاتی هغه مرغه جلوس اثر ډیر کوي امکانو هم الغالبین من بغالب یو فلما جاء السارت سکل جادوګران راغله وی دی فرعون ته اینا لنا لاجرا زمن په انعام وی کمنګ غالب سو اور توای او وانکم اذا لمن المقربین تاسو بزما پنیز باندې معزز خلک یې قال لهم موسی علیہ السلام ورته ویلې واچوي هغه ستاسو یا چوي فالقوا حبالهم واچول رسي وعصيهم وامساغاني او بیا ویلې بعزت فرعون فعزت فرعون سره من بغالب یو واچو موسی علیہ السلام امسا فاذا هي تلقف لقف يلقف سمع يسمع دبابنا خوی تیرولو تاوی تبتلعو ناگهانه تیر کړي مایا پکونا سکم آغی سان جوړ کړیو فاولقی السارت غرزدل جادوگر ساجدین سجده کون کی او بیا ویل من ایمان راوړی برب العالمین رب مؤمن فرعون ما یادی وای رب موسی رب د موسی علیہ السلام وګوره تربیت خو ما کړې په اعتبار د معنا لغوي سره هغه نه په اعتبار د معنا اصطلاحي سره وهارون او د هارون علیہ السلام رب نو فرعون ویل آمنتم له آیات سو ایمان راوړ د پاره قبل ان اذن لكم مخکد دین چې زی اجازه وکم تاسو ته انه لکبیرکم الذی دا استاد استاد هغه د علمکم السحر ستاسو ته جادو خود لیدا فلسوف تعلمون زرد تاسو به پویسی لو قطعن ایدیکم زب پریکم لاسنو پیستاسو عدل بدل ولو صلیبنکم مجمعین او بیا بتاسو سکم د پسولې کما ټول هغه ویل لا دیر نشت فروا لا دیر لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرور ټول و ترجمه نشت فروا انا الى ربنا منقلبون من خپل رب د پاره انقلاب کو واپس کیدون کیو ان نطمع من تعملرو ايغفر لنا ربنا چې بخربو کې الله مونږ ته د ګناونو ان كنا لاجل كنا اول المؤمنين دې د واجنا چې مونږ اول د مؤمنانو د قوم د دانسو واوحینا الی موسی او مونږ وایو کړه موسی علیہ السلام ته ان اسری به بعد چې د شپې بوزه بندگان زما
انکم متبعون دی بدر پسی یتبع فرعون و جنوده فارسل فرعون اولگل فرعون فی المدائن حاشرین فمدخارون کی خلق جمعون کی خبر رسان چی ورتوائی او بیاویل ان هؤلاء داغت بنی اسرائیل سے دی لشرذمۃ قلیلون ولا جماعت تا ای مسلماتون انکار کئی او لگم دی او لکم منطق کے تاسویلی دی سولن کے ما خالف الا شرذمۃ قلیلون مناطق جے پا جے وائی سی مسلماتون انکار صرف لگ خلق کی دیر نکی ذکر آغا کمکل خلق دی سی آغا انکار کی مسلم نلا چا انکار کرے دا وَإِن ذکر مسلم دلائل تم حاجت نلری بدئی شہدہ منطق کے تاسویلی واو ریا خدا کہ یو سڑاوے لا مسلم زینا منم تب سورتو ہے اور دا مرگر دلیل مدید تاجت نستا لگی لاس کی اونی صفحہ تا برتو لگی گی بیدو بس بدائی دا پارا دلیل ہی نا فَأَرْسَئِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ او دی منگا پا غصہ کئی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ او دا دی دا وجن منگ طول پا خطرہ کیو وسم خلق داوائی فَأَخْرَجْنَاهُمْ اللہ ما راو باسل دی دا باغونو دا چینونا او دا خزانونا او دی مقام کریمنا خیستا زینونا مصر خیستا علاقہ وا خیستا علاقہ وا مصر کذالک اللہ دارنگی علاقہ دالتم خدای فرعون تبا کوئیس امام رازی تفسیر کبیر کی لکلی دی چھے پخپل کور باندې هغه و جمله لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم څه شی لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلی اول جلد کې بالکل تحقیق د بسم الله کې ما سره موجوده تفسیر او الله وای ما ته حیا رازی سے چا په کور باندې د ما نوم یو زاغال ته تبا کما وګوره هغه زین لریک بیر سویستے سے برابر کا والتے سے کم بیا مردار کا بسم اللہ کے دمرا اثر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ وَمُنْ وَرْقَدَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تا نو حسن بصری لکی ویلدی زین مسئلہ معلوم سوا سی مصر تا بیا بنی اسرائیل تلی دی شامنا او سو کوئی نبی تللی نو دی اورسنا استا ترجمہ کے اور تو معنی دادا مراد لدینا آغا کپڑی دی اکالی ندی آلکا اسور تو اسارات لل اخزنانو آغستیو آغا سرو سپین چورتا ہوئی آغا تی مراد دی دو تحقیق دلتا دی اورسناها ملکناها من مالک سو دا دزمکی تاسو بویلی شاملات مکہ کے علم فقہ کے خصوصاً لوی کتابونو کې دا مسئلہ ذکر دا شاملات چه ورتوائی یو سرائی چه دزمک مالکیگی ارز مواد سورتوائی غیتا شاملات یا ارز مواد آغا یو سو شرائط لری فقہ کے یو شرط دادا سے مالک نئی داغی دوم دادا صالح دا زراعت نہیں دو وجنا یا خوب پکی ډیری او یا وبنی پکی ازلی پکی ډیری او دریم شردار سی دی آبادین لري نو کداز مکه چا آباد کړه د دماغ سړی دا ارزي مواد دیتا وای دا پکې چې چا آباد کړه دماغ سړی دا خو فکر کې سو شرایط سو درې یو دادا چې مالک به نه ازنه چې مالک یو ته اوس ټوپۍ کې شاملات ټول مالک لري او نمبر 2 دادا چې هغه بعیده من العمران آبادین بلری لہذا د آبادی والا به داوا نه کوي
او دریم دا صالح د زراعت بنی څه بنی یا خو لکثرت مایا جبابی او لکثرت شوک ازغیبه پکې ډیری او لعدم الماء وب پکې نه دا درې شرایط د پاره د چا عدم صلاحت د زراعت نو د جمهور په نسبت باندې اذن ما ته وګوري خبره دلته ده په کې ډیره سخته مسله ده ای جمهور په نسبت باندې اذن د بادشاہ شرط نه ده ورزه کنه آبادوا پاکستان کې چې څومره ځمکې مواد دي هغه آبادوا نظر الله ورته زیو په دا موټروي باندې زی شاو او ګور انسان حیران پاتې سي او ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکي نه بادشاہ نه بیا اجازه غواړي دا فقہ کې ډیره سخته مسله ده فاتبعوهم مشرقین ورپسې سهار ټیم کې فلما ترى الجمعان ترى کې ضمیر مبدل منه ده او الجمعان ترنه بدل ده فلما ترى الجمعان او چې کله وکتل یو بل دواړو لخر سره یو بل سره وکتل ولکه ترى باب تفاعل ده او فصول اکبری لیکلی باب تفاعل خصوصیت مفاعله ده تشارک ده من الجانبین یو بل وکتل قال اصحاب موسی ویل اصحاب د موسی علیہ السلام انا لمدرکون من خدا دراکیر کړو اور تو نه قال ویل په موسی علیہ السلام کلا انما ربي ما سر رب زما دا الله بما ته هدایت کوي ګور ما یې ویلې فاوحینا الی موسی من غوایو کړه موسی علیہ السلام ته سیوا پامسا سر البارا بحیر سویس فانفلک نجداسو فکان کل فرق و شوهر فرقا کتاو دلازیم پشان تدلوی غر وازلفنا ثم الاخرین او من سکم دا نزدی موکلا سم اغزیت الاخرین غورستنی خلق دا سم ضرب دا اغشیر تاسویل دا سی امر علی اللئیم پا یصبنی زپ اللئیم بانی تیریدم کنزایو کرے التم سم ویلی سم دی ضرب دا فاردا وانجینا موسی مجات مورک موسی علیہ السلام تا آغا سی آغا سرو ٹولو تا او بیا می غرق الاخرین ان فی ذالک لآیا پدی که دلائل دی سی آغا مثبت دا دعواستا دی وما کان اکثر مومنین او ندی زیاد دین مومنان دور دوین مومنان ندی وما كان اكثرهم او ندی دوی زیات بمؤمنین مؤمنان ثم اغرقنا وان ربك لهو العزيز الرحيم او رفستا د عزیز او رحیم دا مسله دا د اصل کې وما كان اكثر المؤمنين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پنځ باندې یو عربي راکاته عربي باندې سي توای پیغمبر علیہ السلام ډیر خسته عزت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وایسه حاجت دې دا سدار کم درتا وایسه حاجت دې دا هغه ته حاجت خو مې دادا سی یو و خراتراکا سی ز په سور لاړ سما ایو بل و خراتراکا سی پاغه باندې راکته کېګم ترنه هغه وړاوخه یو پاغه راکته کېګم پیغمبر علیہ السلام ورته ویلې وای ته خدا سیله کړي په اسرائیل بډای ابن اسرائیل صحابه یا رسول الله د بن اسرائیل بډای څنګه وا وای موسی علیہ الصلات والسلام ته وای اوسوا سیدی یوسف علیہ الصلات والسلام هغه تابوت نقل کړي جاینا او پر رواني ویالتا وای موسی علیہ السلام امر وکړ چې تابوت قبر چاته معلوم ده وایویلې چې ایوی بډای ته معلوم ده ا بډای ته موسی علیہ السلام ورغه ورته ماته یوسف علیہ السلام قبر وخیا وای په یو شرط د تخیمه سم هغه شرط براته راکې وای څه شرط ده بلکې بعضی وای دوه شرط یو خودل یو شرط خداو خوده
سی الله نو دعا وکړه چې ما بیرته خدای ځوانه کی دا څومره سخت شرط ده. او دویم شرط دا ده چې زه به تا سره جنت کې یو ځای یم. نو موسی علیه السلام باندې دوه شرایط ولګول. نو دغه باندې سیم پیغمبر علیه السلام ته وایي دوه خیرات راکا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ولولا پدې باندې واقعا د ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام واقعا ولې راوړه؟ ځکه چې ابراهيم عليه السلام د عراق نه شام ته هجرت کاوه نو د شپې وکړ او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې له مکې نه مدینې ته هجرت کاوه د شپې وکړ ځکه دا واقعا راوړه. او ولولا پدې باندې واقعا د ابراهيم عليه السلام چې ویل پلار تا قوم ته ما تعبدون تاسو د صحیح عبادت کوئ. هغه ویل منګ عبادت کو د بوتانو او ګرځو هغه لري اعتکاف کوونکی. ورته ویل ابراهيم عليه السلام علی اسمعوا لكم آیا اوریدي استادون چې کله تاسو بلې او یا نه پدر کې چې عبادت کوئ او یترون یا zarar در تدر کې چې عبادت نه کوئ. هغه نه بل وجدنا بلکې مندل کړي دي په دې باندې علما او زمون کذالک یفعلون. دا خو زمون تقلیدی مسله ده او دا مسله یا ساتي چې ایمان کې تقلید معتبر نه ده. ایمان د بصیرت شای ده. ایمان د څه شای ده؟ که یو سړی دا وایي چې زه ځکه ایمان راوړم چې زما پلار او نیکه مؤمنانو، دا ایمان قبول نه ده. ایمان د تقلید شای نه ده، ایمان د بصیرت شای ده. او د دې ایمان کم ایمان، ایمان تقلیدی ایمان. انتم کذالک یفعلون. قال بیا ورته ابراهیم علیه السلام آیا خبر درکوم تاسو عبادت کوئ تاسو پلاران تاسو په خوانی انه مدول دا زما دشمنان دي الا رب العالمین من رب العالمین ذات. اغه رب العالمین ذات چې ما لره پیدا کړی دا په هو یادین په هو یربین بیا زما تربیت کړی دا اغه الله هو یطعمنی سما ته ډوډۍ راکې او ما ته وبراکې و اذا مرضت فهو یشفین او چې کله زه مریض ما بیا ما ته شفا راکې. او ګور داسې ونه ویل امر زنی ونه ویل ښا اذا مرضت ویل ادب د وجنه یو یا امر زنی زکو نه ویل چې خدای ما مریض کړي. مریض تو زکه مرسته د وجه راځي. کله سړی ډوډۍ ډېر خوري کله وب ډېر وچکی نو مرز پیاټیو کې اختلاط د عناصر او فکر راشي نو زکه مریض تو ویلې. والذی یمیتونی الله چاغه مړکی مال راو بیا به ما ژوندې کوي. هغه الله چې زته ملرم چې ما ته به ما پی کوي د ګناه زما یوم الدین توریه مې څه کم کړي وا. الله تعالی او بخي ما د پاره حکمن حکم والهکنی بالصالحین او ما پیواز کده صالحانو سره. والذی یمیتونی ثم یحیین اغه الله چې ما مړکی او بیا ما ژوندې کوي. یمیتونی چې ما مړکی الکه دې مړی سو حقوق دي پاره درې څلور حقوق کې یو کپنده کنه ده. دې ځنه مسله ثابت شو چې حکومت چاته پانسی ورکی کپن دي چا حق ده حکومت به ورکی ورته ښا. وجعل لي لسان صدق الله وګرځه زما د پاره زبد صداقت یا کلمتا صادقتا وهي النبوه پیغمبري را ترا فی الاخرین زما په اولاده کې نسوار لسره پیغمبران دي صالح علیہ السلام په بچانو کې راغلي دي دې کلمې د وجنه. وجعلني الله وګرځه ما د ورثو د جنت نعیمنا واغفر لي ابي الله ایمان ورکه زما پلار ته اعط الايمان لابي انه كان من الضالين. الله هغه د گمراهانو نه ده. الله مامر سواکه په اورز باندې چې ته خلق وچته یوم دا اورز ده د خدای قول ده لا ينفع مال ولا بنون
سینا پبنور کی مال او نه بچیان الا من اتى الله مگر هغه څوک چې راتلو ک الله ته بقلب سلیم قلب سلیم سره قلب سلیم چاته وای هغه زړه چې هغه محفوظ د شرک نه وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ او نزدې بسی جنت متکیانو ته او لخاره بسی جهنم گمراهانو د پاره او ورته ویلای سي اينما کنتم تعبدون تاسو د چا عبادت کاو ما سوا د الله نه هل ينصرونکم ایا تاسو امداد کوي یا غیر خپل ځان امداد کوي پکوبو کې بو فیها ک اکب کې نو بیا به معنا لازمیو کې پړ مخېسو او ک کب کې بیا به متعدی معنا وکي نو پړ مخبو ورزيږي هغه والغاون او هغه عابدان یو صحابي پړ مخص او پروتو کله کله سړی پړ مخوي د کیږي پیغمبر پاس و سمور ته فرمای یا هاذا اوچتسا ان هذه دجعه اهل النار جهنميان بداسي سملي پړ مخ څنګه سملي نو جهنميان سي جهنم کې پراتی پړ مخه به پراتی وجنود ابلیس اجمعون او لخر دی ابلیس ټول قالوا غیر وهم فيها يختصمون غیب باس کی تلای باس وسیدا بای قسم په الله منګه په گمراهی ښکارا کیو اذ نسويكم برب العالمین شکل منګه برابرۍ کوله پر رب العالمین سره رب العالمین سره وما اضلنا الا المجرمون او منګه گمراه کړي نه دي منګ لره منګر مجرمانو سدي منګ لره شافعین ولا صدیقین حمیم او نو دوسا سخت دوست فلو ان لنا کرتن کزمن د پاره بیا رجعت وای دنیا ته من بدی مومنانو نسویو ان فی ذلک لآیا پدې کې دلایل دي د پاره چا خلقو د پاره وما كان اكثر مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم او رب عزيز الرحيم دا كذبت قوم نوح المرسلين تکذیب کړو قوم د نوح عليه السلام د مرسلینو یو سوال دل ترازی مرګریا نوح مذکر ده کنا قوم مذکر ده او مذکر ده کنا مکذبت فعل مؤنث ولې راغلی ده جواب یاد ده کنا کذبت فعل مؤنث راغی او قوم څه شی ده مذکر ده نو بیا ځ خلکو تعویلات پکې کړی دی وای دا ځکه چې دا قوم په اعتبار د قبیلتون سره ده نو ځکه ته فعل مؤنث راغی او تسلی والا جواب نه ده تفسیر کبیر کې ما پیدا کړه ځای سلیرستم جز کې سوم جز کې سلیرستم جز کې او صفحه نمبر 155 کې یو سل 55 کې آل تاغلی کدی ډیر خط تحقیق کړای دا قوم مؤنث ده مذکر نه ده قوم څه شی ده مؤنث ده کته دلیل څه شی ده ورته التصغير والتكسير يردان الاشياء الى اصلها جمع تکسیر او اسم تصغیر هغه شیخ په اصل ته واپس کړي د قوم تصغیر څه راځي قویمه د قوم تصغیر څه راځي قویمه نو پته ولګی د سی قوم مؤنث او مذکر نه ده کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړو قوم د نوح علی السلام د پیغمبرانو چې کله ویل دی تورور د نوح علی السلام الا تتقون تاسو نو ویریږي ز رسول امین یم په وای باندې الله نو ویریږي زما تابعداري وکي وما اسالکم علیه من اجر او ز سوال نکوم د تاسو نه د سمزدوري نه د اجر زما منګر سره په یو الله دا فتقوا الله ویریږي الله ما او تابعداري زما وکي قالوا اغه ورته ویل امؤمن لك امصدقك آیا منګه ستاسو دی کو وتبعك الارسلون او تابعداري کړي رستا رزيل خلق رزيل چاته وای
رزیل هغه سړی ته وایي چې دوه شیان پکې یو داس لا يقبل قوله خبره نه منظوريږي. وګورئ تاسو غریب سړي خبره منظوريږي نه، دا یو. او نمبر دوم رزیل چاته وایي لا حیثیت له من حیث الدنیا، سي پیسې ډېرې نه لري. دا دوی په ذهن کې رزیل دې ته ویلې. قال بیا ورته ویل نو علی السلام نه د علم سما هغه چاغې کوي ان حسابم نه د حساب زما منګر پر اب زما دا کتا سو پويږي وما انا بطارد المؤمنین او زنه ما شړم کې د مؤمنانو نه مزه منګر نذیر مبین یما. قال هغه ورته ویل کچې تمنه سوتون علی السلام لتكونن من المرجومین تبرجم کړئ په ګټو باندې به وستلای سي. قال ویل نو علی السلام رب او رب زما ان قومي كذبون قوم زما تکذیب زما وک فافتح بیني و بینهم الله فیصله وکي زما او دی ما بین کې فیصله الله نجات را کې ما ته د مؤمنانو نه دی او ما سره چې کوم مؤمنان دي دواړو ته نجات الله ورکا. فانجینا او نجات مو ورکا هغه چې د سره په کشته کې مشحون معنا ډکه کشته. ثم اغرقنا بعد الباقین او بیا مغرق داغې نورستو پدې کې دلایل دی و ما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. ګوره دا خبره بیا ډېر راځي ان ربک لهو العزیز الرحیم. لکه فبأي آلاء ربكما تكذبان 33 مرتبه سوره رحمان کې راغله ده. دې سورۃ خلاصم دا شاید ان ربک لهو العزیز الرحیم. کذب عاد المرسلین تکذیب کړه وادیانو د پیغمبرانو. الکه او په دیو پیغمبر تکذیب کړه وکنه او ته انبیا اصول ټول یو دي نو دیو پیغمبر تکذیب د ټولو پیغمبرانو. اذ قال لهم اخوهم چویر دی ته ورور د يهود علی السلام تاسو نه ویریږئ انی لکم رسول امین ز رسول امین ام الله نو ویریږئ او زما تابعداري وکئ او ز سوال نه کوم د اجر نه د اجر زما منګر پر بل العالمین دا اتبنون یا تاسو جوړوي بكل ريع فهر اوچت ځای کې ريع جمع د ريعتون دا مکان مرتفع توای او نن زمانہ کې علاقه سور توای یادگار ورته وای سور توای اصله غونتدا سي جوړ کې او بیا تخته ولګي او پاره باندې ودی کې د پلان کې لخواله یادگار. آتا بسونه چې تاسو مستی کوي لوبه کوي عبس اساس توای ما لا فائده تپی چاغي کې فائدہ نه او په مانزه کې حرام ده او خارج د مانزه نه مکروه ده. دا فقهي مسله ده. څه شي عبس ما لا فائده فی هغه سیس توای ساګي کې فائدہ نه په مانزه کې وهو فی الصلاه حرام وفي خارج الصلاه مکروه. په مانزه کې حرام کار ده کچاو که مونږ بیا راګرځي او خارج د مانزنه څه شي ده مکروه کار ده. وتتخذون او تاسو نسی مصانع کارخانه مصانع جمع د مصنع ده. لعلکم تخلدون تاسو وایسه همیشه به پکې. مورخینو لیکلي دي چې شداد یو جنت جوړ ک شداد چې ورته وایي او تقریبا واته غزا او څوک لز غزا خې د سرو زرو دیواله شاوخوا جوړ ک سرو زرو نه او مینس کې محلات جوړ کړل او نهرونه روان کړل او د حرو په ځای باندې زنانه راوستي او د شراب او د شاتو لختي شروع کړل پکې. سلويخ کاله وای پکې ولګي د پدې جنت کې سو کاله مورخین کې سلويخ کاله کې جوړ کړ. وای نو قران ورته ویل سي حضرت جنت خو تیار سه
راځه اوس وای چې څنګه راغی یو مین گیټ ته راورسېد دروازې ته یو وخت په علاقه ته کړی و او یو لا پاس و الله جل جلاله اسرائیل علیه السلام ورته راولېږه او ګریوان نیونی او سټیم نسته نور لعلکم تخلدون وای هغه ورته صرف دومره مې پرېږده چې لږ په کټ ووینم په سترګو څکم یم نه نسته ټیم وای نسته لیدو ته حاجت نشته ده ټیم چې ختم څه بیا ختم څه کنه داوود علیه السلام باندې سه مرګ راغی په پړوي کې راکته کېده داسې زینو کې اسرائیل ګور یو سړی را روان د مخې ته ډیر زیات خپم سه خدای دا خو د پیغمبر کور دا زنانه دي دا سړی څنګه بی اجازه راغی او باندې پولیسو ولاړ دي عسكر ولاړ دي سړی راخود پړوي ته ورته راغی و داوود علیه السلام ټیم پورا ده و کتب سما جمعه طبقات سما او 2 رکعات منځ به وکما یو 2 رکعات و ټیم نستا فنیت الاقدام قدمونه د ختم دي نو کاته خو بم په سبا باندې زی کنه سه قدم د ختم سکاته په سبا باندې زی تیار کیږي وای بس نو پریدم دی پوړی کې به سجدا وکړه کومال ته سجدا ولګلو او والته اسرائیل علی السلام روح ته نه کبس مرګ داس ناشنا شاید او ناشنا ټیم کې انسان ترازی لعلکم تخلدون تو واسه همیشه دوی پاتې کیږي و اذا بتشتم جبارینا هغه وخت کې ستاسو نیول کوي نو خلق په ظلم باندې نسی فتقوا الله خدای نو ویریږي زما تابعداري وکي ویریږي الله نه هغه الله امدکم امد یمد امداد مدد ته ویلای کیږي الله امداد تاسو کړه ده بما تعلمون هغه چې تاسو په پوهیږئ امدکم بانعام وبنین الله تاسو امداد کړه ده په چار پیانو په بچو سره الکه چارپای مخکې کدا ډېر رزیل خلکو ویله بچانو هم دوی ته چارپایان خواخو نه بچانو هم چارپایان خواخو زکه چې کوم د څه شی وک ا چارپای مخکې کړي وجنات نو باغون او چینی انی اخاف زویره کما پتا سو د عذاب یوم عظیمنا قالوا غیر سواء برابر د علینا پمن باندې او استا کتمن تنسیات کې ام لم تکم من الواعظین او کته نصیحت نه کې ان هاذا الا خلق الاولین دا خود په خوانه خلقو عادت ته خلق عادت ته وای او خلق جوړولو ته وای وما نحنو بمعذبین او نه موږ عذاب ورکون کی فکذبوا تکذیبوا فهلكناهم حلاک مکرین فی ذالک پدې کې دلائل دي ان فی ذالک لایا وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي زیات دین مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت ثمود للمرسلین تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو دا سمود علاقه مخکې شام سره او د سعودي په کنټرول کې ده سعودي عربستان کنټرول کې ده اجر اذ قال لهم اخوهم او وقت سویل دی تورور د صالح علیہ السلام وګوره پیغمبر ته ورور ویلې او د کافر قوم ته ویلې نو شاسب سے تقویت الایمان کې لیکلي دي چې پیغمبر علیہ السلام زمونږ بڑا بای د بلوغ غټورو مبتدعين او بدعتيان لوی او ابلا شروع کړه وګوره پیغمبر ته لوی ورور ویلې وګوره الله تعالی کافرانو ته ویلې سره دې ورور پیغمبر علیہ السلام زکه فرمایي اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم د خپل رب عبادت کوي د خپل ورور عزت کوي پیغمبر ته ورور ویل جایز دي حدیث کې راغلي دي قران کریم نس یو سړی به خبر یا خامخ اعتراض کوي فتقوا الله او ورګي الله نا او زما تابعداري وکي او ز سوال کوم د تاسو د مزدوري
ان اجریا نه د مزدوری زما پر رب العالمین دا اتو ترکون یا تاسو پرې دی په ما هاونا هغه سدلته دی امینین پرې په خدای سي تاسو پامن نه په جنات او عیون په باغونو او چینو کې وزروع فصلو کې ونخل کجوره کې طلعها هزيم سراغه میوه هضم راولي داغه میوه ما ته ګور مرګریا کجوره داسې شی ده سیوی خوري خپلم هضميږي او بل شی هم هضمي سیوی خوري خپلم هضميږي او بلم هضمي او مولی داسې شی ده مولی خو پیژنې چې هغه بل شی هضمي خدا څوک نسی هضموي مثلا باندې ورسېد کنه مولی داسې شی ده چې بل شی هضمي خدا نه هضميږي او کجوره داسې شی ده چې خپلم هضميږي بلم هضمي نو الله تعالی اعلی ذکر کوي ښا چې خپلم هضميږي بلم هضمي دا معنا فاتقوا الله ويرجي الله تعالی نا واطيعون تابعدار ازماو کوي ولا تطيعوا تابعداري مکوي امر المسرفين د امر د مسرفانو مسرف هغه سړی توای چې له حد نه زیات تیریږي او دا شرک ده الذين مسرفان هغه خلق دي يفسدون في الارض چې فساد کوي پزماکه کې او په دنیا کې لوی فساد شرک ده ولا يصلحون او اصلاح کوي په توحید سره قالوا غي ورته ویل انما انت من المسحرين پتا باندې خو جادو سویدا ما انت الا بشر مثلنا نه ته منګر بشر زمنګ په شانتا راتلو کا په معجزه سره کتر اختیاوای قال ورته ویل صالح علی السلام هذه ناقه داو خدا لها شرب دې د پارسکل دي ادا کله تو ګوري شربونه ونه ویلې سی ویلې شربونه ویلې شربون شربون شرب ویل کېږي انسانيت طریقې سره چکل سنت طریقې سره او شرب ویل کېږي د زناور په طریقه او بچکل خبره پوي سوې کنه شرب ستوای سنت طریقې سره وبچکل او شرب پیغمبر پاک فرمایي لا تشرب الماء عبا فإن الفؤاد من العب لا تشرب الماء عبا فإن القباد من العب وب په وسه مچ کې د زړه سي څومره مرزونه راځي په دې باندې راځي الله دې فضل وکي نو شرب زکو ویلې چې وګور هغه وخه دا غم په سنت طریقې وبچ کی نو تاسو هم پس کې سنت طریقې کې او سنت طریقه خو معلومه ده اول پکې څه شي سنت طریقه کې په خلاص باندې او هغه نمخ کې څه شی ویل بسم الله الرحمن الرحیم ویل او بیا هغه نو ورستو دریو ساګانو سره چکل سو ساګانو سره دریو ساګانو سره صحیح شو کنه دریو ساګانو کې پیدا دارا سزدانان وای چې کوم یو سړی دریو ساګانو سره وبو وچ کی هغه ک دریو ساګانو سره ونچ کی نو دی تنفس سیستم خرابېږي اکه مسانه نالي د تنفس والا الله دو نالي په پیدا کړی دي ا خرابېږي سګو ته نقصان ده تورم په خپل کې پیدا کی خپل کې څه پیدا کی تورم پیژنې پارسو او خپل کې څه پارسو پیدا سو ټول بدن نظام او سیستم کې تورم پیدا کیږي او سلورم نمبر سنت په کې څه شی ده کلاو لوخي کې وبسکل کلاو لوخي کې وبسکه کې راځي څه تیر نسی او پنځم نمبر سنت ان نظر فی الماء وبوت ګورا وب بیاچکا وبوت ګورا ملتان نشتر هسپتال کې
یو مریض اپریشن وک او میدی اپریشن وک یو بلار او وتل لکه لړم غوندي ډاکټرانو ویلو دا وبو سره تیر سوی دا نو څه ضرورت ته د پیغمبر په یو سنت عمل وکړو وبو کې ګوره ان شاء الله بیا اپریشنونو نه پاتې او ناس ته باندې وبچ کداش پغم سنت ده په ولاړه نه بناستا کم سړی چې په ولاړه وبچ کی هغه ته بس کوم د استسقا مرز لګيږي استسقا پیژنې نه هغه بیماری ده چې د هغه سګي به وچی کلاس منو به وچ کی د هغه سګي بنلم دیږي او پیغمبر علی السلام فرمایي کتا اوس ته پته ولګيږي چې په ولاړه وب سمره نقصان دي تاسو به بیرته غوبه قای کی او واپس به ولټي وګرځوي نو خسته طریقه هم دا سنت طریقې سره وب او اخره کې دا دعا کول الحمدلله الذي اشربنا ماء عذب برحمته ولم يشربنا ماء وجاجا بذنوبنا پاکی دا غزاد د پاره چې مونږ ته خوږی او براوچ کړي په خپل رحمت سره او دا نه دي کړي چې او به راته ترخی کړي نه دي د مونږ د ګناہوں دی وجه ده مونږ دومره ګناہوں دي چې ګناہوں قابل د دي چې کم جام مونږ اوچتو هغه او به الله راته ترخی کی هذه ناقه دا اوخذ لها شرب دې د پاره شرب دی او تاسو د پاره بم شربي په یوم معلوم کې ولا تمسوا ممسکوي دی لرا بسوین په تکلیف سره بیا خذکم بني تاسو لرا عذاب د یوم عظیم فعقروها اوخه زخمی کړه ایو مردار خزوا او هغه خزي او مردار یار لاره قزار ابن سالف هغه ته ویل دا اوخه ملکه د ما هغه زناور او خان چې کوم نو بنه سچکای فاصبحوا نادمین وګرځیدل هغه پیغمانه زکه سو سپاول ورځ باندې الله مخونه زیر کړل په دویم ورځ باندې سرسو او دریم ورځ باندې تور سو فاخذهم العذاب عذاب فراغی ان فی ذلک لآیه فدې کې دلائل دی وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم ایو خبر لیا ساتي مرګره روزه ده روزه دا او ګرمي هاي درجه کې ده سړی روزه ماتي کې ټیر یخ او بچکل ګوردې پیل کې سجدانان وای سیو سړی سے کوم ده روزه ماتي ټیم کې انتهایی زیات یخ او بچکی دغه ګوردې په پیل کېږي خرابې کې ګوردې دواړه مکمل طور سره وبډېر زیات یخ چکل نه دی پکار او هغه مثال پیش کړه دا انجن سي ډېر ګرم سي او ته یکدم یخ او په واچو دغه تاسو خیال ده انجن به مکمل وچوي انپلاک بلاستینګ به وکي الله دې فضلو کې دا ډېره ضروری مسله ده سیاره روزمات ټیم کې یخ او بچکل انتهایی تکلیفي شای ده انسان دواړه ګردي کار پریدي دی راوجنه کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب قوم د لوط علیه السلام د پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام ورارو اذ قال لهم اخوهم چکل ورته ویل ورور د لوط علیه السلام الا تتقون تاسو ولنه ویریږي یو سوال دلته راځي دا خو د بل ځای سره نو څنګه ورور ورته ویلي ورته دې قوم کې وعده کړو خو سرګنی د وجنه ورته ورور ویلي لوط علیه السلام خزه د دې ځای خزه وا انی لکم رسول امین ز رسول امین یما الله نو ویریږي زما تابعداري وکي ز سوال نه کومه د مزدوري نه د مزدوري زما منګر پر رب العالمین دا آیات سورات لکوي سکران او تشاوا سره د عالمینونه وتذرون پردی ما خلق لكم ربكم هغه چې الله درته پیدا کړی د ازواجونه
بل انتم قوم عادون تاسو یو قوم به شرمایي قال واغي ورتویل کمن نسولو تعالی السلام لتكونن من المخرجين تابو بابا سلیسی قال ورتویل نوح علیہ السلام انی لعملکم زد عمل تاسو لر من القالین ز بغض کون کما ما ودعك ربك وما قلا قلا معنا بغض ربي ورب سما نجيني ما تنجات راکا ازما تا غسدي عمل کی الله ما نجات ورکال د ټول تا الا عجوزا منگر هغه بډي وګورو ماغه بډي هم دغه قوم نه د کړي وا ما ته وګوره مرګره کته د پیغمبر خزه ولې بل عملي ورته دا خزه دي هم دغه قوم نه کړي واده وکنه قوم خو خلک نو نو چا کوم خزه هغه قوم نه کړي وا خزم دي هم دي قوم هغه بل عمل وا ثم دمرنا الاخرين الله بیا مون تباکلو ورستنی و څنګه متباکلو جواب وامطرنا علیهم مطرا منګه بارانو کپاغي باندې ماران فساء مطر المنذرین بد باران داغه منذر کافرانو ان فی ذلک لآیه بدی کې دلایل د قدرت دي او زیات د دین مؤمنان نو او رب ستا عزیز الرحیم دا کذب اصحاب الایکا تکذیب کړه صاحبانو د ایکا سیو ځای کې ونی ډیره ولاړی هغه تبانو وای بان او دال تم بانو ایکا ورته زکوای کذب اصحاب الایکا اذ قال لهم شعیب چویل د پاره شعیب علی السلام الک شعیب کې خواخوهم یو نو ویل ولی ورته تخفیفان د وجنه دا وا په خواني یو ځای خلکو نوالته ورور ویل او دلته اکتفا په کړل ته ورور تاجت نه و اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون تابعداریو کوي زما خدای نو ویریږي ز سوال نکوم د تاسو نه د مزدوري نه د مزدوري زما منګر پر رب العالمین او فل کله پورا ور کوي پیمانه او مکهږي د مخسرینو نه مالک کرپشن ورته وای مخکې بد اخلاق خلک او د دوی بد اخلاقی سوا مالی بد اخلاقی وا وزنوا بالقسطاس المستقيم او تاسو وزن کوي پړنده برابر ولا تبخسوا الناس بقدر کوي د خلکو سيزونه یا مکه موي خلکو نشيان ولا تاسو فی الارض مفسدين او مگر زی پزماکه کې فساد کوونکی واتقوا الله الذي ويرګي اغه الله نه چې الله تاسو پیدا کړی یاستئ والجبلۃ الاولین خلق اولین اولنه مخلوق ما الله پیدا کړی دا قالوا هغه ورته ویلې انما انت من المسحرین پتا خو جادو سویدا نو شاه عبد القادر موضح القرآن کې لیکي شاه عبد القادر صدا خلق رازن خلقو غلا او مسحرین بارا کې لیکي سی علی التحقیق مسله دا په پیغمبر جادو اثر نه دا کړی ځکه خو امام بخاری کتاب التفسیر د معوذتین کې حدیث نه دا نقل کړی وما انت الا بشر مثلنا او نه ته منګر یو بشر زمون پشانتا و ان ظنک من یقین کو پتا لمن الکاذبین منګر ته د دروغ زمونه پاس کې تا لینا کې صفا را خطا کا پمنګ باندې او کې تا د اسمان نا ان كنت من الصادقین کریختم کو نه قال هو ربي عالم رب زما عالم د مما تعملون هغه چې تاسو کوم عمل کوئ فکذبون تذبوک الله اونی ولا غیر عذاب یوم الظلہ اسور ورا زاد المسیر لیکلی دی دا پرون سے څنګه ګرمي 1300 سے و ګرمي پیراغله او الله اوریز را واست اوریز الله جل جلاله دې دانن اوریزم دې رحمت اوریز کی آلتم داسیور ګرمي 1300 او الله بل ورځ اوریز را واست نو ټول راغله اوریز لاندې کې ناستل
سزکه خیر باران بوسي تور اوریز وا او د خدای شان او غوریز نه الله ور پر خطا ک ټول اوس وسول اوریز بس کله راغله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با او داسو ک او مونږ به وک انه کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیا پدې کې دلایل دي وما كان اکثر المؤمنین او ندی زیاد دین مومنان وان ربک لهو العزیز الرحیم او رب است عزیز الرحیم دا وانه لتنزيل رب العالمین او دا قران کریم الکدا متعلق کم سے سره دا وما تاتي من ذکر من الرحمن محدث الا استمعوه وهم يلعبون استكنا اغه سره دا متعلق ده الله فرمای و ان ربک و انه لتنزيل رب العالمین او دا قران کریم نزول سویده د رب العالمین ذاتنا رب العالمین ذاتنا راغلی ده چارا وړه ده الفاظ ته ګورئ نزل به روح الامین جبرئیل امین را وړه ده په کوم ځای را وړه ده علی قلبک پزړه استاره وړه دماغ نه علی قلبک پزړه را وړه ده قلب پزړه باندې پیغمبر پاک بس کله قران زکاو نو پزړه به زکاو موجوده قاریان سے ټول پیل دي او هغه قران کریم نه ده یا زکه هغه په دماغ وسته کړی قران په چا زده کړی تی پزړه باندې زده کته بیا ګوره تا نه یو ټکه خو دی خاصی او سره رمضان راسي نو شروع کړي او بیا قران کریم دور کوي دي کې بلا چیرته ثوابي ما په یقین خو ثواب مشکل ده سدي کی مسله باندې ورسېدي پزړه باندې قران کریم تصدیق بیا د تا نه يرسي تاریخ وګوره ونیم لکه حدیث ته وګوره سمرا ونیم لکه چیرته یو حدیث کې بسوک دا پیدا نه کیسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران کریم يرسوي یا د محمد صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث يرسوي یو حدیث ولی هغه سي قران کریم زکاو پزړه زکاو دماغ نه پزړه باندې هغه زکاو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې قران پزړه باندې زکاو الله تعالی فرمایي علی قلبک پزړستا او صدا پار راغله ده لتكون من المنذرين ستويرون کیسے خلق ویره په کومه جبه کې راغله ده بلسان عربی مبین لسان عربی کې راغله ده مبین ښکارا زبه کې راغله ده ولکه قران کریم نه پښتنو کو ته چار علی غله انه لتنزيل رب العالمین قران به توای خدای را لګله ما قران کریم نه بیا دوم تاسو کا چار راوړل نزل به الروح الامین جبرئیل راوړل ما او قران کریم نه دریم تاسو کا کم ځای ته راوړل علی قلبک پیغمبر زړه ته راوړل ما او سلورم قران کریم نه پښتنو کا صد پاره غله لتكون من المنذرین چې خلق ودارسي د خدای دا او پنځم قران کریم نه پښتنو کا چې کومه جبه کې راغله بلسان عربی مبین متکیان سو او صاحب ذکر سو بقره کې ها پنځه او صاحب دا قران کریم نن پنځه پښتنو کا پنځه جوابات درکې درته الله تعالی فرمای و انه لفی زبور الاولین دا په صحیفه د اولنې خلقو کې وي صحیفه د اولنوي کې وو دا دلیل د دې چې د قران کریم معنا هم قران ده د قران کریم معنا هم قران ده اولم یکل لهم آیا نشته دې د پاره او معجزه ان یعلمو چې پوي کې علماء بنی اسرائیل دا پنځه کسانو چې خدای تعالی ورته عالم ویلې
دا سه علم خوان کې الله دې موږ تاسو نصیب کړي. خدای ورته سو ویلې علماء بنی اسرائیل اپنځه کسان کم دي. یو اسد نوم یو اسد، یو اسید، او یو ابن یامین، او درم ثعلبه، سلورم او پنځم عبد الله ابن سلام. دا ډېر خوشبخت خلکو محمد مصطفی باندې ایمان هم راوړ او علم الله علم ورکړو، ځکه الله ورته علما او بنی اسرائیل ویلې. الله او پیغمبر چې چاته مولا وای هغه خمولای. اته ګورې مګرا وای چا نصیر الدین غرغشتوی نه پښتنه وکړه. نصیر الدین غرغشتوی پیژنې صداتا ته خلق شیخ صاحب وای ته خفکیږي او سی مولوی صاحب درته وای خوشاليږي. دا ولی حالانکه مولوی خو ورکه لکه د شیخ معنا ماهر واغه ورته ویلې چې ما ته کلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې راضی ما ته مولوی صاحب څنګه مسله باندې ورسېږي. ما ته مولوی صاحب وای پیغمبر علیه السلام خوب کې، نو ما ته ځکه خوند راکې چې هغه د پیغمبر اسلام ټایټل او لقب ما ته خلق واخلي. دا چې علما تیر سوي دي او حدیث کې یا تفسیر کې به کوم ځای کې خبر راغی او نه به پیدا شپې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب کې راغی ورته حضرت دا ځای داسې ده. او زمانہ کې داسې علما استا احسن العلوم ورتوای ریوان کې مولانا محمد حسن صاحب موږ استاد ده پیژنې علم نحو کې لوی ماهر سره ده، ډېر ښه سره تیر سوی ده. ما خپل استاد ده، ما خپل نو کتلای خو غندت کې ناسم او طالبانو راته ویلې سه حضرت د پیغمبر علی السلام یو حدیث روایت ک او هغه کې د مشکو تذکرہ سره وادي اترو مونږه تر ورته وای. نو مولانا محمد حسن صاحب د لاسونو دو درې جمعې د اترو بوی وای روان دو درې جمعې مسلسل. نو دا ستا علما ستا الله جل جلاله دې مونږ تاسو کې د خدای ویرا علم با عمل الله جل جلاله امانولو پیدا کی. علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاجمين الله وای کچې تنازل کړو موږ په بعض اجمینو باندې فقرأوا نلستلو پاغي باندې هغه نبوز ایمان راوړو عنادن کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین. دارنګ الله وای مونږه نن پاسو پسونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران حتا يروا العذاب الالم سخت عذاب ویني. راضی بدی تناسابا او دی بنا پوئیگی فیقولون بیا بوئی حل نحنو منظرون آیا منگ تب انتظار را کڑیسی نا اپا بی عذابنا استاجلون آیا پا عذاب زمنگ بانی دی استجال کئی تلیوار سر غواری افرائیتا خبر در کومتا تا ان متعناهم سنینا کم عمر ورکو دیتا سوکالا عمر ورکو ورتا. امام زهری لیکلی دی زهری سے عمر فاروق سے بکل سحر راو چسونو گیر مبارک به پلاسونی ولا خلاص باندې او بیا به ویل نهارک یا مغرور سهو وغفله وليلك نوم والرضا لك لازم. اے مغرور او ورځ د اسید دوکا کې تیرسي او د شپې ټول شپه ویده پتا باندې هلاکت لازم ده. فلا انت فی الايقاظ یقظان حازمه. نو خو ته په ویخو کې وخيار ویخه وخيار ویخه هغه توایس هغه د خدای تعالی ذکر وکي قرآن کریم تلاوت کی الله یاد کی او ولا انت فی النوام ناجن او نه ته په ویدو کې نجات کون کئ
الله جل جلاله دې رحم وکي. اپر ایت امتانا ام سنین دا بجټ میاس د 13 سواله والله دې دا موږ تاسو ته د قران دې برکت د وجنا الله جل جلاله عما نواله دې موږ تاسو ګناونه په نیکوي بدل کی او الله دې عفو نصیب کی او الله دې زمونږ تاسو نسل در نسل نه د قران خدمت واخلي. ختمه سوره چې میاس نن غالبا شلم ده کو نو نسم ده سوم ده نو نسم ده ختمه سوره اولان دې پیغمبر علی السلام خیره او مستحق نه ګرځي چې خدای تبا کې هغه سړی سي رمضان په تیر سي او الله د تمافي نه کړي جبريل وای او حضرت رسول الله په امين وای او مسجد نبوي کې په امين وای او منبر په پوړی باندې خيزي امين وای او د شعبان په اخیری کې امين وای ټول کیفیت کوم دي د قبولیت دي. الله تعالی دې موږ تاسو عفو نصیب. اپر ایت خبر در کوم تا تا امتاناهم کنا پور کو دی تسنین سو کالا او بیا را سیدی تاغه چې دی سره واده کولای سي ما اغناهم د پبنسید دین ما کانو یتمتعون چې نه پیغستله وما الکنا من قريه او موږ نه دی علا کړیو کله منګ راغې د پاره منذر مولېګ الکه منذر چاته وای پیغمبر تا او منذر چاته وای کافر تا ذکر اغه ذکرو او نو ظالمان وما تنزلت به شیاطین قران کریم باندې شیطانان نه دی راغلي بلکې روح الامین راوړی دا وما ينبغي لهم او طاقت نه لري شیطانان او مناسب نه دی او طاقت نه لري شیطان خو قران نه تختی انهم عن السمع لمعزولون او دی داوریدلونه په ویلاره کې دي فلا تدعو مع الله الا اخر سمره د سورته ما بلما سوا د الله رب خدای فتكون من المعذبين تبل معذبين نسي وانذر عشيرتك الاقربين او ويروا خپل هغه قبيله نږدې واقفز جنا کلمن اتباکا او نرم کا وزر خپل تابعدارو د پاره مؤمنانو نه فاین عصوک کنا پرمانی کیستا ورتو انی بریو مما تعملون زویزار ما هغه چتا سو کوم عمل کوي او توکل کوا په عزیز الرحیم باندې تسلی رسول الله تا الذي اغا الله يراك ستاوين حين تقوم سكلت منزك ولاړي وتقلبك في الساجدين او سکلت سودکه مرګره دعا اوقات خدای ته ډیر زیات خوان ورکي سو وختونه دعا اول نمبر الذي يراك حين تقوم چې کله منځکه ولاړ خدای ته خوان ورکي وتقلبك في الساجدين او سکله سجده باندې الله ته پروتي الله ته خوان ورکي دعا اوقات ذکر کړل منځکه بهترین ارکان دي دوار شیان یو قیام ده یو سجده ده یو سجده ده ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکي طول القيام احب الي من كثرة السجود ویلم دي کنافقه کې چې قیام ما ته خون راکې چانه دي زیاتو سجدونه او امام شافعي رحمت الله علیه لیکي نه سجده زیات دي قیام زیات خون لري انه هو السميع العليم دا الله تعالی سميع دا اقوالو دا او علیم فافعالو دا حالو نبیوکم ایزا خبر ندر کم تاسو تا علامن پا اغا چا بانده تنزلو شیاطین سی شیطانا پیراکتا کیگی تنزلو شیطانا رازی علا کل اپاکی ناسیم پا ارد روغزن بانده آسیم اعراض کون که دا قرآن نا سی قرآن کریم نا اعراض کئی یلقون السمع اغی غوگ دی اوریدو تا او زیات دروغزن دی غوگ دی اوریدلو تا الکه پلانکی ویل دا او پلانکی ویل دا
هغه خبر راځي کنه وای کفا بالمرء کذبا ان تحدث بكل ما دا سر راځي دومره دروغ کافی دي چې اوسړی سواوري ټول وای واکثرهم کاذبون او زیاد د دینه دروغجن دي وشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران تابعداري کوي د غاوون سرکشي شاعر پیژنې شعر ښه شاعر زه غواړم دا کوم مولا سنات وای دی مولا په سر وهل پکار دي نات څه توای دغه د پیغمبر او صاحب دي خستان داس کې وکا اوس دا شعر وای کنه دا زیات دروغ وای یا تیر وای د زیتون سے په حرم کې سوځیدای ته خدای په ایمان وای دومره د حرم سره مينسته ست وای الله وای دروغ وای په خله باندې و خبره کوي عمل کې نستا متنبی راغی شعر ویلې وای الخيل والليل والبيداء والظلماء تعرفني سوای متنبی الخيل والليل والبيداء والظلماء تعرفني الخيل اسنا والبيداء باندې دشتي والليل شپا والظلماء تیارت يعرفني ما پیزنی نو ته په ایمان او اختیار پیزنی ها اې چې دروغ وای کنه د رحمان بابا خسره تر سره د خپل پاز غلط ویلي د رحمان اطلاق صرف په خدای باندې کیږي عبدالرحمن ویل پکارو عبدالقادر خټک صاحب څخه خبر سره رحمان ویل خو ځان ته بیوقوفی ده لکه ساس کې ځان ته وایي زبهیریم ته تعالی کوم کمال کړی ده یو ساس کې ځان ته ز توربلډیم کې راشي نه رحمان ویل خو ځان ته بیوقوفی ده لکه ساس کې ځان ته وایي زبهیریم والشعراء يتبعهم الغاوون شاعران کوم د تابعداري کې دي سرکشي علم تر آیات نګوره انهم فی کل وادی یهمون سیاغی په هر کند کې حیران ګرځي وانهم یقولون ما لا يفعلون او وای سکم کار نه کوي متنبی ته سور په ورکړل ممدوح او سم دسته شیر ورته ویلې ومزت الدور وما اتینا مثله مزت الدهور وما اتينا مثله ولقد اتى فعجزنا عن زرائه وای زمانه تیر سوي دي خو زما غوند امام ممدوح غوند سړی نه د پیدا سوی هغه ته صرف 100 روپۍ ورکړې وي الکه زمانو کې غو پیغمبرانو تیر سوي دي اته ممدوح دومره غټ سړی د پیغمبر نو ویسو وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا كسان چې ایمان راوړل دا وعملوا الصالحات خيستا اعمال کوي وذكروا الله كثيرا الله یاد ډیر وانتصروا من بعد ما ظلموا او امداد کوي پس داغه نه چې ظلم او صفا غي باندې یا امداد ک طلب کوي پس داغه نه انتقام اخلي کولم یا فعلا یا وانتصروا امداد کوي د مظلومانو وسيعلم الذين او زر د پته بولګي یا کسان ته چې ظلم کړی دا ايمن قلبيان قلبون سکم خواته دی رجوع کوي موسم ډیر خسته موسم دغه وقو مقو تاجت نسته ده سوره نمل مکی سورته